رستم شاه مومند وایي چې زه په افغانستان کې سفیر وم، ما ته څوک راغی چې په دې باګرام زندان کې یوه میرمن زندانۍ ده او په اردو ژبه خبرې کوي او زمونږ لکه چې د هغه کوټې اخوا دېخوا دا مونږ یې ډېر فریادونه او دغه اورو، ډېر د شکنجې لاندې او بد حالت کې ده او ته دلته سفیر یې د پاکستان. نو د خپلې دغې خور غم وکړه، دی په ژړغوني غږ، خو هغه وخت کې نه وایي چې دی په قدرت او چوکۍ ناست وي. کله چې بیا د چوکیو نه لرې شي ډېرې کیسې راوځي، نو دی په ژړغوني غږ وایي چې ما دا وس او توان نه لرلو، نو زه دې ځان ته د اسلام کلا وایم، زه دې ځان ته د اسلامي اتوم بم خاوند وایم د تبلیغاتو دپاره. خو بیا دې هماغه د پاکستان خپل خلک وایي چې د ډالرو په مقابل کې خپله خور عافیه صدیقي خرڅه کړې او تر ننه ګوره د دنیا ټول زندانیان انګریز خپل انګریزي زندانیان ویوړه، امریکا خپلو هغې پسې لګېدلی و، هغې ویوړه، طالب خپل بوتله، القاعده خپل یا ووژل شو یا بوتله او خوشي شو، هر څه چې وشوه. خو د پاکستان دغه لور او خور چې د څو زرو ډالرو په مقابل کې دی شي پلورل شوي وه، هغه تر اوسه پاتې ده. د ملکانسي وضعیت هغسې شو، هغه د ریمن ډیویس چې څو کسان وژلي وو هغه ونیول شو، د ډالرو په مقابل کې خوشي شو.